دا جی خدای ته وګوره دې پټو ته مه راځه دا د جوارو دوب په دې ووی او مړ به شې ګرمي ډېره زیاته ده کور کې کښېنه که نه پکې ته به چېرته ناست یې دا جي زموږ خو مجبوري ده که نه کار کوو که نه ګوره بچې کور کې به څه وکړمه د ښځو ټینشن ډېر دی د ماشومانو ټینشن ډېر دی یو مو 10 روپۍ راکړه بابا او بله مو 10 روپۍ راکړه بابا دا غمونه ډېر دي تاسو به دې پټو کې وړم راوړم نو ټینشن به مې هم کمي او چې کور ته لاړ شم زما ټینشن ډېرې یلا لا دا جي مې پیکه که د دې دوب مړ که نو ګوره ډېره زیاته ګرمي ده سویم که قبر له څوک روځي دا به بیا مونږ جمې ته ایسارو جمې کې به دې دا جي بیا ښخو نو حاجي ورور مې ټیک وی پرون یو جنازې له تللی وم د ګرمۍ د لاسه په جنازه کې صرف 2 کسان ولاړو نو هغه ته روغه خبره کوي او که دا جي یو دړی وږي به در مات کړمه او ټیم کې واچوه وی به شی نو وسي به دې مو خورې او ته بیا مو خورې زه کور ته مونږ خو به مجبوریانه لګیو بچې دا اړه خو مې څه ډوب کېږي اړه مې ډېر زیات بند شو لږ اوبه به چېرته نه هی حاجي اینې تا ته ما نه وي د جوارو دوب والې مونږ له دې کار وکړه که نه دغه چلي که نه دغه چلي که نه اوس به څه کوو ورور هسپتال ته به وړو نو هسپتال ته او نو دته خو خټ اټیک شروع دي تکړه شه وا سړی نیسه سړی نیسه ویله ته پکې کار واچه وایي دا خو تاسې دروند شو مړ دی لکه شی ډېر دروند دی یارکه په دا جي څه چل شوي زه کور ته شابه ها نو ته څه کوې زه والا ګاډي راولم که نو په ګاډي چې کې خو رشقه راولې رشقه پیسې کمې دي دته وګوره په رشقه څه کې د خدای نیکبخته د ګردو نه به کلمې ته وشي ځه ګاډي والا راولم شابه راځه داجي داجي خپل چا دکه وای چا دکه وای نشم خاطر که نه ولې پیغه باندې کړه سبا ته راته پیښو بنیاد وباسه نو خپل هم پیښې را سړیه راځه اوس مې سپین جوړ شو راځه سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام کینه مریض کینه وای وای کینه وای ډاکټر صاحب په پټو کې پې راته څه چلو شو وی ړه مې ډوب شو او بس راول وې ته راشه لږ چک که کنه چې څه چل دی پکې را پاسه لږ جي سړي راته جوارو دوب وو مونږ ورته وې کور کې کښېنه ګرمي ډېره ده او بس هلته پټو کې را سره کار کوو مشرق لوازه که په شکال میاشته که نه ګورئ نه ګزاره کوئ لږ د مشران کور کې کښېنوئ جي مونږ ورته وویل ما پکې ته به ناستې وې نو وایي کور کې مې وي د زنانو دواړه ځوانانې دي څاروو لګیا ما یا په خپله راوړې دا مشران مو پازاب وی دې ورځو کې مړه اسدانه کور کې پازاب وایي څوک ورته وي مالګه نشته څوک ورته وي مرچکې نشته څوک هغه انګوریانې دي هغه پې یاره هغه غرده ښځه ده قلار یاره ماشومان پې لوبوي بس نن سبا ورځی د ښځو همدغه لیمانه بس کښېنې زه ورته وایي درته لیکمه ګلاب دا یو څو ټسټونه درته لیکمه دا به ورته لیبارټرۍ کې وکړي انشاءالله بیا به تازه میډیسن ولیکم انشاءالله ټیک ټاک به شي ښه ټینشن ماله لاواله وکړه انشاءالله ډاکټره دا ټسټونه دي که دا خو سمه ده 5 پرچه ده د خدای مسلمان دا خو د اخرې پورې را رسېدلي دي دومره نه دي ګلابه دا خو 115 ټسټونه دي بس هلته وکړه او زر راځه بیا ماله وای پلاره که نه پلاره دې خوشه خدای دې دې خو باسه څه نه کړه ښځو دې جړه راوسته دا داسې جړاګانې خو ښځې کوي څه چل دی ته چا راوستې اوس به دې راله جوړ پلار ځه چې روانې کړو چې سړي د ټسټونه وکړو کښېنه داجي کښېنه والله چې ډېرې سختې لیبارټرۍ وې ډاکټره یاره والله چې بس دا نه ټسټونه چې زمونږ خو ټول وخت په لیبارټرۍ کې وخته دا ولې دا رزلټ دی لیبارټرو کې خو بچې وخت ښه وړي که نه دا داسې په منډه خو ګوره یو کار نه کېږي دا خو ټایم لګي که نه ښه حوصله کوه ډاکټره وخت پکې وړي ما ته پته ده خو دا خو پکې زه دا سپین ګیرې شوم تللی وم او قصې نه ختمېده او تا چې کومې لیبارټرۍ ته ورلېږلي وم بس هغې کې خو ډېر غټ رش و یار داسې کار دی بچې چې پریشانه کېږه مه دوایان درته لیکم ټسټونه انشاءالله چې صفا سوتره دي بعد یو ټسټ کې لږ د وینې کمې دی وبه شي ښه انشاءالله نو ډاکټره د وینې کمې به ني چې څه وینه پکې و هغې ته ټوله ټسټونو له واغشته